د دې صحابي شونډې غټې غټې دي، مخې تور دی، خلکو به تکرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅښلې. راغی نبي علیه السلام ته وویل او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه، جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه، حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه. پیغمبر علیه السلام چې صحابي ته وکتل ورته ویې ژړل او بیا ورته وخندل، لاس یې پرې واچو. ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه؟ او وایي قربان چې کافر هم خلکو به رانه کرکه کوله، نفرت به یې کو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل، په کوم جام چې به مې اوبه څښلې په هغې به چا اوبه نه څښلې. نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شوم، ستا د باغچې ګل شوم، ستا د باغ بلبل شوم، اوس هم رانه خلک کرکه کوي. ما به خدای ځان ته پرېږدي، ما به جنت ځان ته پرېږدي. نبي علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي، لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووهه، ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلم نور راځه. سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله، صحابي ورته راووت، داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی. ورته وایي نبي علیه السلام راولېږلم راغلم. وایي چې خدای ده ته وګورو زما لور ته وګوره اوس څه وکړم. ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم. مشوره پکار ده چې ښځه او مېړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي. دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی، ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی، لور دې ورکې که نه یې ورکې؟ هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړه، اوس به څه کوو؟ ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکوم، دا خو د رنګه تور دی، کور نه لري، خیمه نه لري، قوم نه لري، قبیل نه لري، هغه ټول پرېږده، نه د کور لري، یو شی دې نه لري، کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې، لور مې بیا باد ته ورسره ولېږه. لور یې خبرې واورېدې راووته، مور یې شی دي ولې داسې خلک ایمان تېروي، مور نه ایمان تللی، پلار نه ایمان تللی، ورور نه ایمان تللی، غیرت دې نه تللی، نه پښتو چا کې پاتې، نه ایمان چا کې پاتې، نه غیرت چا کې پاتې. ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي، دا پلار مور یې پرې نه پوهېږي. اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي، یا الله د تږو باران را باندې مه کوه، خدایه د تږو باران را باندې مه کوه، خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه، خو د تږو باران را باندې مه کوه. موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه چې ته به موږ رحمت راووره. لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې؟ لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو، اخو هیڅ شی نه لري. لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم، دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري، محمد رسول الله ته وګورئ. نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي، پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي. نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه، ته خو د هغه امتي، پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه، پیغمبر علیه السلام ته منې کړي. عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شیدو کې به اوبه نه اچوئ، یوه مور خپلې لور ته وایي لورې شیدو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي، او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار، او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی، عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري، عمر فاروق به ودی نیم پولیس ته هېڅوک نشته مه کوه، اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه. نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي، که څوک خدای ومني زنا به وکړي، که چا قرآن منلی غلا به وکړي، که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي، خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور کافر پلار راغلی. لورې ورته وایي مورې ما ورکړه، ما هم دې صحابي ته ورکړه،
دته مګوره پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راوته په ملا وړه بوزا لور می درکړه داسې خوشاله دی چې کالو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته قربان لور خو راک هغه ورته پیسې لري وای نه پیسې نه لرم چې نشته پیسې ورته ورکړي پیغمبر علیه السلام دراغه قربان پیسې راکړه الله ځان ته پیخه کالیو کا ځان ته خیمه په واخلا کور دې په ځان ته جوړ ک په دې پیسو زه درته واده کوم د چې کله بازار تلاړه بازار کې اوس صحابي غږ کوي صادر الاس کې دي اے خلکو نبی علیہ السلام جنگ تلاړه نبی علیہ السلام غزا تلاړ کافرانو ناغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وای خدایا پیغمبر علیہ السلام دی جنگیږي او زه واده کوم پیغمبر علیہ السلام د قربانی وړاندې کوم زه واده کوم نه کوم توبه په لګو پیسو یا ځان ته واغس او نوري ځان ته یو څادر واغست غره واغست توره واغست او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکارک پاس باندې شو غزا ته لاړ سعد بن سعد کله چې غزا ته لاړ نو پرې کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو دی وخت کې په کافر د تورې غزار کوي چې لاس تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وای اظنه سعد ما ته خو سعد ښکاري دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی په دې وخت کې بل طرف په کافر د تورې غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را گزارېږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد په خپل ورون واچو سعد لا ژوند دی ورته وای قربان خدای به میزان ته پرېږدي که نه جنت به میزان ته پرېږدي که نه هورې به میزان ته پرېږدي که نه ټوټه ټوټه وینې تېدارې وای او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې ورته وای سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا خدای به درنه راضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نقرې هر سړی د اسلام مخالفت کوي د سعد خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم اے ساده ګیلې مه کو پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل چې و نبی علیه السلام وایي و سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه کله چې حوره راغله ما نه شرمېده مخکې نه راتله ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړه حوره هم راونه رسېد او سعد تږی د دنیا نه لاړ دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بېکاره دین دی ان الدین عند الله الاسلام الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به په قرباني وړاندې کېدو او کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين